بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ټوله دنیا کې چې څومره ملکونه دي نه هر یو ملک کې د یو مذهب پیروکار چې آبادی کې ډیری نغې د اکثریت وي او چې آبادی کې لږی نغې د اقلیت وي. نو هر یو ملک کې اقلیتي نو په ټوله دنیا کې اوس په دې وخت کې هغه اقلیت چې ټولو نه مظلومه دی په هغې باندې ډېر ظلم شوی دی، هغې بې کوره دي، ټوله دنیا کې خواره واره دي او ډېر په خراب حال کې دي. نه هغه اقلیت دی روهنګیا مسلمانان. روهنګیا مسلم څوک دي؟ خپل ملک کم یو دی، کله نه آباد شوي دي، ولې پرې دومره ظلم شوی دی، کیږي پې څوک پې کوي؟ نو دا ویډیو هم د دغې باره کې ده. ګورئ روهنګیا مسلمانان یو اقلیت دی چې نن سبا په څو ملکونو کې خواره دي او د دې ټوټل آبادي د 15 نوالې تر 100 لاکو پورې ده. روهنګیا خپل جبر او اسلامي مذهب دی. د دوی خپل ملک دا برما دی چې میانمار ورته اوس ویلی شي. د میانمار باره کې به تاسو دا خبره هم اورېدلي چې د میانمار فوج یو ډیر ظالم فوج دی او هغه په خپل ملک کې هغې تنقید او خپل خلاف خبره نه برداشت کوي او د میانمار د خلکو خپل مذهب چې دی نه هغه بودھ مت دی. نو د بودھ مت خو په ټوله دنیا کې دا پهچان دی چې بودھ مت د امن مذهب دی او په دې کې د انسانیت قدر دی. خو په برما کې دننه د دې لږو مسلمانانو لپاره دغه بودیست چې دي نه دا د وخت فرعونیان ثابت شوي دي، د وخت فرعونیان دي جوړ شوي دي. د برما پر مسلمانانو باندې را قیامت د کله نه دی جوړ کړی دی، ولې پې جوړ کړی دی؟ ریزن یې څه دی؟ نه د برما مسلمانان په خپله دا وایي چې موږ د صدونه هم په دې ریکاین صوبه کې په میانمار کې دننه آباد یو، خو د میانمار حکومت او فوج د هغې وینا دا ده چې نه دا خلک د هندوستان او د برما د ازادۍ نه پس دلته کې راغلي دي، آباد شوي دي او دا بنګالیان دي. نه هغې وایي دا بنګالیان دي او پکې نه د دوی ژبه روهنګیا ده چې د دوی ژبه روهنګیا ده دا څنګه بنګالیان شو؟ هغې وایي دوی د اوس موجوده چې کوم بنګلادیش ته د دې نه راغلي دي دلته آباد شوي دي او دهشتګردي وایي به موږ باندې حملې کوي. نو اصل کې خبره دا ده چې د 1978 نوالې تر اوسه پورې د 15 پیرې ته د دې روهنګیا مسلمانانو خلاف ملیټري اپریشن یې کړي دي، فوجي اپریشن یې کړي دي. نو چې کله ستا خلاف چېرته فوجي اپریشن کېږي نو ته به د سیلف ډیفینس لپاره هم ټوپک به یې اوچتې که نه؟ نو داسې ده خبره. اوس په 1982 کې په 1982 کې دې حکومت دا قانون پاس کو چې دی دا برما مسلمانان چې کوم دي د روهنګیا نو دی لی سیټیزنشپ کینسل کو، نیشنل ډي ولا کینسل کړه، شهریت ولا منسوخ کو. اوس چې شهریت ولا منسوخ کنه دی پر خپل ملک کې چې کوم دی بې کوره بې وطن شو. لکه دی سره اوس په میانمار کې اوسېدل خو دی سره د میانمار شناختی کارت نو، دی سره د میانمار پاسپورټ نو، نو بهر یو سفر هم نشو کولی، نو راګیر شو او بالکل دی پر رحم کرم باندې شو. چې د دی پر رحم کرم باندې شو نو دا په 2017 کې هغه چې تیر کوم ملیټري اپریشن نو دا د هغې نه په دې وجه باندې بدلو چې دی مکمل باقاعده یو پوره منصوبه بندي وکړه او د دغه پلیننګ مطابق دی دا روهنګیا مسلمانان چې دي د دې نسل کشي کوله، لکه هغه جنوساید چې ورته وایي مکمل ولا نسل ختمو. نو په دغه څو ورځې کې په دغه اګست 2017 کې دی 300 کلي سوځولي او په زرګونو باندې روهنګیا مسلمانان یې بې ګناه قتل کړي. نو دا نور مسلمانان چې کومو دی د خپل ځان د وجود د بچ کولو لپاره بنګلادیش ته هجرت وکړو او دا 7.5 لاک خلکو چې دی بنګلادیش ته هجرت وکړو. نو اوس دغه روهنګیا د آبادۍ لحاظ سره د ټولو نه زیات په بنګلادیش کې آباد دي چې آبادي ده 7.5 لاک. په برما کې چې کوم پاتې شوي دي هغه 6 لاکه دي او په پاکستان کې په درېیم نمبر باندې 15 لاکه دي، 2 لاکه په سعودي عربو کې دي، نور ځای په ځای باندې داسې لږ لږ آباد دي. نو چې چېرته دوی دا تللي دي اول ته دوی ته د روزګار مواقع ښې میلاو شوي دي، هلته خو د دوی حالت ښه شوی دی، خو په بنګلادیش کې د دوی حالت انتهایي خراب دی. دوی ګوره دوی ته سزا د دې میلاو شوه چې تاسو مسلمانان یی، دوی ته سزا د دې میلاو شوه چې تاسو بنګالیان یی. نو په کار دا وه چې د بنګلادیش حکومت دوی ته پناه ورکړی وی او روزګار یې وله ورکړی وی، د دوی پوره خیال ساتلی وی، سینې سره یې را یو ځای کړی وی، غاړه یې وله ورکړی وی. خو داسې ونه شو بلکې هغوی په یو جزیره کې د یو خاردار تار دننه دوی چې کوم دی لکه یو کلاو جیل کې چې لکه راګیر کې داسې راګیر کړل. دوی د هغې نه بار تلو اجازه تړو نشته، دوی بار چا سره د میلاوېدلو هم نشي تللی. نو په دې حل کې دوی د تیرو 15 کالو نه په بنګلادیش کې دیره دي چې لکه د اوسنۍ زمانې غلامانی او هلته انتهایي خراب حالت کې. اوس د دې خبرې حل څه؟ نو ګوره دوی نه خو چې په خپله تپوس وکړي نه د دوی خو په بنګلادیش کې حال خراب دی، نه دوی خو دا وایي چې موږ خپل وطن ته واپس ځو. خو په خپل وطن ته واپس څنګه لاړ شي؟ هغوی خو هم هلته کې ورته چړۍ تېرې کړي دي مړی یې. نه دوی وایي که چېرې انټرنیشنل کمیونټي پکې منځ ته راله او دوی د برما د حکومت نه دومره موږ له ضمانت راکړو چې دوی به تاسو نه مړئ، نو موږ خپل ملک ته واپس تلو ته تیار یو، موږ د دې هغې هلته کې خودمختاري راکړي، تحفظ دې راکړي، هغه زموږ وطن دی. او ظاهره خبره ده چې څوک چېرته پیدا شوي چېرته لوی شوي هغه ځای سره مینه یې هغوی به هلته خامخا چې کوم دی نه تلل غواړي. نو دا خو داسې ده، خو مخامخ د مسئلې حل ګوره هېڅ نه ښکاري، ځکه چې نن د برما حکومت دې ته تیارېږي، بنګلادیش حکومت هم دی له چې کوم دی نه څه ریلیف ورکولو ته تیار نه دی. نو بس داسې به ښکاري چې دا غریبانان چې بې ګناه کړیږي
نو بس دای به چې کوم نه تر څو وخت پورې هم د شان کړي کې سم د امید هغه کړه نه نخکاری نو دا یو ویډیو د دې روهنګیا مسلمانانو په باره کې بل ویډیو کې به بل موضوع سره راشو د الله به امان